د یو شمېر سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي چې په وروستیو کلونو کې کاروبارونه ښه شوي دي. دا چې په وروستیو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ سخت شوی دی، نو هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته ځي په قانوني توګه سفر کوي، او همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه هم ګڼ شمېر کسان د افغانستان له لرغونو سیمو د لیدلو په موخه هیواد ته راځي، او یو ګڼ شمېر شرکتونه په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي چې یاد شرکتونه تحصیلي او د کار ویزې خلکو ته په قانوني بڼه چمتو کوي، او همدارنګه حج او عمرې ته د تګ خدمات هیوادوالو ته وړاندې کوي چې یو شمېر هیوادوالو ته کاري زمینه هم برابره کړې ده. فعلا ما توانستیم که 7 نمایندگی داشته باشیم در کشورهای مختلف. ما در کشور ترکیه، در کشور آلمان، در کشور افغانستان، در کشور بحرین، در کشور قطر و در انشالله هفته آینده تصمیم داریم در کشور سعودی هم همچنان نمایندگی و دفتر خود را باز بکنیم و بتانیم بر هموطنان عزیز خود بیشتر خدمات را نماییم. ما در بخش ویزا و اقامه عمان کار کردیم، برای شرکت ها همراه شرکت هم همکار بودیم و همچنان فعلا بخش ویزه ترکیه را فامیلی اجرا میکنیم داریم و فعلا کار میکنیم در بخش الحاق خانواده یا فامیلی سوزا و نفارون که میگن کسایی که همسرشان در کشورهای غربی یا در کشورهای آمریکا هستن. ما میتونیم که با وکالایی که داریم و تجربه که داریم درخواست بدیم که بتونن برن پیش فامیل خود و تصمیم داریم انشالله که در بخش قیمت ها برای هموطنان عزیز ما که از لحاظ اقتصادی مشکل دارند و اقتصادشان ضعیف است تخفیف‌های ویژه قائل شویم. د رویای خلیج فارس شرکت مسؤلین وایي چې له څو کلونو راپدې خوا په کابل ښار کې فعالیت لري او بهرنیو هیوادونو ته همدارنګه افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ لپاره د سفر د اسانتیاو په برابرولو کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. ما زمانی که به مشتریای خود ویزا و اقامه یک ساله یا 2 ساله تجاری کشور عمان میگیریم، ما برشان اسنادشان تمام چیزشان را تکمیل که میکنیم. از اسنادشان زمانی که خدای نخواسته در تو مدت 1 سال یا 2 سال برشان کدام مشکل در اسنادشان پیش میاد، ما جوابگو هستیم. اسنادشان و پولشان پیش ما محفوظ است. خدای نخواسته اگر کدام مشکل میشه ما جوابگو هستیم در این قسمت. شرکت رویای خلیج فارس در 2 دسامبر سال 2012 در کشور ترکیه شهر کنیا فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 2014 در کشور آلمان در شهر نورنبرگ ما توانستیم دیگر نمایندگی خود فعالیتش را آغاز بکنیم و استارت بزنیم و ما توانستیم در طول 12 سال چند نمایندگی در کشورهای مختلف باز بکنیم و فعالیت به هموطنان عزیز خود خدمات ارائه بکنیم. دا یادونه وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره د بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي او ډیری بهرني سیلانیان او سوداګر افغانستان ته راځي. همدارنګه هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي د قاچاقي لارو پر ځای هڅه کوي چې له قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي چې ورسره یو ګڼ شمېر سیاحتي شرکتونو ته د ښه کاروبار زمینه برابره شوې ده.